دوستانو سلام علیکم. خدای مو راولد څنګه یاست؟ مسیات مشه دی. مخکې د دې څخه د خپل ویډیو مفهوم تاسو ته وایم چې دا ویډیو د چی په باره کې ده. زه تاسو ټولو ته مقصد د روژې د راتلونکې میاشتې مبارکي ټولو دوستانو، آشنایانو، همصنفیانو، استادانو، مسؤلینو، فیصله همکارانو ته، دوستانو ته تقدیموم. خدای دې موږ تاسو ته وس او طاقت راکړي چې مقصد د روژې مبارکه میاشت په ښه عبادت کې تېره کړو. د ویډیو مفهوم مې دا دی چې موږ چې دغه کلاس د سردار محمد خصوصي ښوونځي دپاره شروع کړی دی، هغه د دې سکیجول سره په اصطلاح د روژې په خاطر نو کې کمپلیټ کوي که نه، یعنې 5 بجې 15 دقیقې بیخي تقریبا ډېر په کندهار کې روژه ماته ډېر کم وخت پاته دی. نو موږ هغه تغیرات وکړو. سبا چې د چهارشنبې ورځ د 18 تاریخ د فبروري د میاشت دی، سمون خوري د روژې د اولې ورځې سره، نو هغه خپل کلاس موږ تغییر نه ورکوو چې مکتبونه رخصت دي، لکن موږ خپل کلاس په زوم کې ورکوو. هر څوک کولی شي داخل سي. یعنی وخت چې فلحال وخت چې دی د کندهار د وخت 5 بجې 15 دقیقې د مازدیګر دی او د امریکا د وخت 9 بجې 45 دقیقې د سهار دی. راتلونکي چهارشنبې د هغه وروسته زموږ کلاس تغییر کوي، یعنی د کندهار وخت کې به موږ د کلاس ورکوو په 4 بجې 15 دقیقې باندې د مازدیګر په کندهار کې، او د امریکا وخت به وي 6 بجې 15 دقیقې د سهار. بعضې خلک به دا فکر کوي چې والله دا خو بیخي وخت دی 6 بجې 15 دقیقې، لکن کاغه چې چیرته پکښې وي چې مقصد نو کې 2 ساعته د مخه بیده سي، سړی بیا وختي راکښېني او ورځ بیا هم په اصطلاح روښانه تېرې سي او ډېره په اصطلاح په خوشحالۍ به تېره سي که نه. وختي سړی راکښېني ډېر برکت لري. نو دغه اعلان مې درکاوه د خیره سره دوستانو چې مقصد سبا پر خپل وخت باندې موږ درس ورکوو په زوم کې، مکتبونه رخصت دي او پاته سو آینده چهارشنبې چې راتلونکې دي زموږ تغیرات د ټایم یا سکیجول تغیر وکړي چې د کندهار پر 4 بجې 45 دقیقې به موږ سبق وایو. بخښنه دي 4 بجې 15 دقیقې به د کندهار وخت مازدیګر به موږ سبق وایو په زوم کې. دا سمون خوري د امریکا د 6 بجې 45 دقیقې پر وخت باندې د سهار. نور مو وخت نه نیسم. خوشحاله اوسئ، صحتمند اوسئ. د خدای په امان.